روغې به کېدې په کټه ګوته زمونږ روغې به کېدې په کټه ګوته په کچۍ ګوته به ورانو چې واړه وو زمونږ روغې به کېدې په کټه ګوته په کچۍ ګوته به ورانو چې واړه وو هر سهار به له ښوونځي نه پټېدلو هر سهار به له ښوونځي نه پټېدلو او غرمه به را روانو چې واړه او شتمني د نړۍ ټوله به زموږ وه شتمني د نړۍ ټوله به زموږ وه سم خانان او ملکانو چې واړه وو او چې راغټ شو اوس له یو بله ماړه شو ځواب صاحب چې راغټ شو اوس له یو بله ماړه شو هر سړي باندې به ګران و چې واړه وو او زه طالب شوم ته ملي اردو ته لاړې زه طالب شوم ته ملي اردو ته لاړې دواړه ښه انډیوالانو چې واړه وو زه طالب شوم ته ملي اردو ته لاړې دواړه ښه انډیوالانو چې واړه وو زمونږ منځ کې کرکه نه وه کمالزیه زمونږ منځ کې کرکه نه وه کمالزیه او څه خواږه خواږه یاران چې واړه وو ډېر تشکر د استاد شیر حسن کمالزي صاحب نه ډېره زیاته مننه د ده خو د شعر نه یې خبرې خوږېږي د خبرو نه یې عزت الله ځواب ګمان یو زه او ته چې په یو بل بدګمان یو زه او ته عجیبه مسلمانان یو زه او ته او د رقیب به خامخا فشار لوړېږي د رقیب به خامخا فشار لوړېږي دواړه لاس په لاس روان یو زه او ته خامخا فشار لوړېږي دواړه لاس په لاس روان یو زه او ته د ملا په خوله خو هېڅ نه پخلا کېږو د ملا په خوله خو هېڅ نه پخلا کېږو د ملک په خوله خو وران یو زه او ته کله کېنو ورې وکړو زړونه تش کړو مړه ښه دی چې یاران یو زه او ته د زیارت د چلم زوړ مازیګری دی د ملنګ انډیوالان یو زه او ته چې تر څو مو دا خرڅ شوي رهبران وي تر هغې به غلامان یو زه او ته یا به دواړه مین شوي یو ځوابه یا به دواړه لیونیان یو زه او ته یار به کله دومره سړیتوب وکړي خدای خبر که زړه مې ترېنه صبر شي څه ووایم که دا پښتون نرتوب وکړي ستا د کلي وړکي ظلمې شوي دي دغسې یو نیم ارامېتوب وکړي نه دې د خوشحال خټک څوک نوم اخلي نه دې څوک نیوکې په پایکوب وکړي چاته په خواږه نظر کتی نه شو خاورې به څوک دلته مینتوب وکړي مشر چې په دین سوداګري وکړي بیا به د ملت استازیتوب وکړي اس ښه دی که سپی ښه دی که خر ښه دی
کوم چې د لارې ملګرتوب وکړي بلې د ډیوې کې دا د ناز کتل غټ سترګې مه کوه. نو راځي شرف الدین شاکر په ویاړ یې ښه چک چک وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. غږ مې د اشنا رباب ته ورته دی، غږ مې د اشنا رباب ته ورته دی او سپین مخې تازه ګلاب ته ورته دی او څه خوږې کیسې دي په سترګو کې سم کمالزی ستا کتاب ته ورته دی. نو اوس راځي داسې یو شاعر چې د هغه دپاره ما سره خو بیخي الفاظ نشته دی، خو ټول ورله ښه چکچک وکړئ. پرهیز شګیوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هر څه نه مخکې خپل سلامونه او احترامات ټولو راغلو مېلمنو ته ستاسو ټولو په اجازه مخکې راته وکرنګ صاحب غوږ کې ویلې چې وره شعر به دې ور ډېر تریخ نه وي، نو ما چې ولټول ټول ترخه یو مې پکې لږ خوب غوندې پیدا کړ. اوس مې تازه یو ټپیزه ولیکله ستاسو په اجازه. وایي مسته هوا د پسرلي ده، مسته هوا د پسرلي ده او په فامیلو کې خوشحالي ده، د دوه جوړه ورونو ښادي ده او کریم سره مې ورورولي ده. مسته هوا د پسرلي ده او په فامیلو کې خوشحالي ده، د دوه جوړه ورونو ښادي ده او کریم سره مې ورورولي ده او مبارکي به تاج ملک ته ورکوم. غزل ده چې وایي ورک منزله په اغزو کې مو مزل دی، ورک منزله په اغزو کې مو مزل دی او ستړی ژوند دی او په غرو کې مو مزل دی. تنور شوی راله کور دی پکې سوځو، تنور شوی راله کور دی پکې سوځو، لوله پشو او په غرو لوله پشو په لمبو کې مو مزل دی او د وطن زلمیان کبانو د خوراک شول، د وطن زلمیان کبانو د خوراک شول، ځمکه تنګه شوه او په هرو کې مو مزل دی. مروره خوشحالي له موږ نه تللې، مروره خوشحالي له موږ نه تللې، اوښکه اوښکه یو اوښکه اوښکه یو سلګو کې مو مزل دی او یا ړانده یو یا رڼا دلته هېڅ نشته. کمالزی صاحب یا ړانده یو یا رڼا دلته هېڅ نشته، تور تورتم دی په تیارو کې مو مزل دی. خپل هیواد راته زندان شو شګیواله، خپل هیواد راته زندان شو شګیواله، پښې راکاږو زولنو کې مو مزل دی، پښې راکاږو. نظم داسې دی چې وایي زه خو هم حق لرم چې ووایم، زه خو هم حق لرم چې ووایم او خپل پرهرونه درته وښایم. دا چې سوایم پښتو ژبه یم، دا چې سوایم پښتو ژبه یم، ژړا راځي په سلګو ژبه یم، نوره ګونګۍ پاتې کېدلی نه شم او بس دی پردی پاتې کېدلی نه شم. زما بچیان په لر او بر تقسیم شول، زما بچیان په لر او بر تقسیم شول چې وراټول په یو ټغر تقسیم شول. بېرته مې لوی افغانستان غواړم او زه پخوانی پښتونستان غواړم. څومره خیانت نن د پښتو سره دی، څومره خیانت نن د پښتو سره دی. کور دی زما واکې پردو سره دی، بچي زما ترېنه په اور کې اوسي، بچي زما ترېنه په اور کې اوسي، عجیبه قوم را سره کور کې اوسي. په انسانیت نه په پښتو پوهېږي، په انسانیت نه په پښتو پوهېږي، نه په خبر او جرګو پوهېږي. چا چې د دې ژبې عزت کړی دی، چا چې د دې ژبې عزت کړی دی، په شمار یو څو تنو خدمت کړی دی. د کوزې خوا دی او زلمینه قربان، ځواب صاحب د کوزې خوا دی او زلمینه قربان، د یوسف جان نور عثمانزینه قربان. په هر افغان پښتون یې ننګ کړی دی، پولیسو سپو سره یې جنګ کړی دی. د کوزې
عزیز خوا د زلمی نه قربان د یوسف جان نورک مانځي نه قربان په هر افغان پښتون یې ننګ کړی دی پولیسو سپو سره یې جنګ کړی دی دلته هم شته څو اتلان یادوم دلته هم شته څو اتلان یادوم پښتانه ورونه شاه زلمیان یادوم په برکت د دوی په بله لاړه او پښتو ناڅاپه تر ګوګله لاړه خو دې چارواکو ته سوچ وړی ما ورنګ صاحب خو دې چارواکو ته سوچ وړی ما دغو زورواکو ته سوچ وړی ما دا ځینې ځینې وکیلان وګورئ او راشئ نږدې نه پارلمان وګورئ یو بل وهي سما خو ډب جوړ دی او د سوک وهنې پکې کلب جوړ دی خو دې چارواکو ته سوچ وړی ما خو دې چارواکو ته سوچ وړی ما دغه زورواکو ته سوچ وړی ما دا ځینې ځینې وکیلان وګورئ راشئ نږدې نه پارلمان وګورئ یو بل وهي سما خو ډب جوړ دی د سوک وهنې پکې کلب جوړ دی بس هسې تېرو ته وځان غولو بس هسې تېرو ته وځان غولو موږ به په دوی افغانستان جوړو له هر څه مخکې نه سلام کوم له هر څه مخکې نه سلام کوم او مشره ستا نوم ته احترام کوم ما ته له غوږ یو کیسه کوم یو کیسه کوم او درته وړه غوندې ګیله کوم ستا په بریا کې موږ وفا کړې وه ستا په بریا کې موږ وفا کړې ده خو چې زه وینم تا جفا کړې ده دغه راوړه